شروع کوم په نامه د لوی الله چې بخښونکی او مهربانه دی. زه د نړیوال پښتو ټولنې د عابد صاحب او د هغه د ټولو ملګرو جنید خان، امتیاز خان او هغوی سره راغلو ټولو ملګرو، خاص کر زموږ د دې ضیا افغان صاحب او د دې ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې دلته راغله او هارون باچا ته یې په خیر راغلی ووایي، هغه سره یې د مینې اظهار وکړو. نو دا واقعي چې زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده او موږ په دې ستاسو ډېر زیات منندوی او ډېره زیاته شکریا ادا کوو ستاسو. او زه خو ځاني طور په دې خبره ډېر زیات خوشحاله یم چې پښتو ژبه چې زموږ د 10 کروړو افغانانو ژبه ده، د آمو د دریاب نه والې تر هغه سیوایې تر میدانونو پورې او ډېره بې اثرې ده او هېڅوک یې نشته. او د دې خدمت چې څوک کوي نو دا ډېر لوی کار کوي. دا د ټولو پښتنو باندې احسان دی په هغې کې هارون باچا هم دی چې زما زه به د خپل ځان څه ستاینه وکړم، زما اولاد دی، زما بچی دی. نو په دې ډېر خوشحاله یم چې زموږ د کور هم پکې برخه شته د پښتو ژبې د عزت او پښتو ژبې د پرمختګ دپاره چې کوم کارونه کېږي، ځکه چې دا ژبه چې ده دې نور څوک نشته بغیر د شاعرانو نه، لیکوالانو نه، هنرمندانو نه. نو دا ډېره زموږ دپاره ډېره د ویاړ خبره ده چې د دې ژبې په نوم باندې زموږ کورنۍ او زموږ بچی هارون په ټول لر او بر پښتونخوا کې خلک پیژني، مینه ورسره کوي. نو موږ په دې ډېر زیات خوشحاله یو. او دویم زه په دې ډېر زیات خوشحالېږم چې په لر او بر کې د هارون باچا ټول مینوال چې دي هغوی ما ته هم ماماجي وایي. نو زه په دې ډېر زیات خوشحالېږم. یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه او ډېره مهرباني.